الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تخبل بندیان باندې بے حد بے اندازې مهربان دی مخلوق پیدا کړی دی او د دې مخلوق چې څومره ضرورت دي نو د دې مخلوق د پیدایش نه مخکې هغه ضرورت ولا هم پیدا کړی دي او پوره کړی بنده الله سو ذمہواری ورکړی ده د بنده په ذمہ باندې سکارونه راوستلي دي دغه بنده د خپل ذمہواری به پوره کړي نو بیا د دې بنده په الله باندې حق دی په الله پاک باندې د چا حقونه او لازموالی نشته خو ازروی رحم و کرم په ځان یې په خپله لازم کړي دي چې بنده د خپله ذمہواري پوره کړي نو د دې بنده حق چې په الله باندې دی هغه حقدار چې الله بدله بیا سزا نه ورکوي د دوزخونو نه به بچ کړي او د جنتونو لازوال نعمتونه به ورله ورکوي دغه د بنده حق په الله شو چې الله بدله د اور سزا نه ورکوي د جهنم سزا به نه ورکوي او د جنت نعمتونه به ورکوي ولا خو بنده د خپله ذمہواري وپېژني ذمہواري دي پوره کړي د بنده ذمہواري اداره چې دا بنده به د الله عبادت کوي او د بل چا عبادت به نه کوي د بل چا عبادت باندې الله پاک ډېر زیات ناراضه کیږي ډېر زیات خفه کیږي نو که نور ګناهونه د بنده نه وشي الله مهربان بادشاہ دی معاف به کړي خو شرک او کفر د بنده نه وشي د الله سره بل څوک شریک کی په ذات کې یا په صفاتو کې نو الله د دې خبرې معافي مثال په تور باندې یو سړی کور کې قیمتي څیزونه راوړي او په کور کې بیبي ده د هغې نه بې احتیاطي وشوله یو لوښی مات شو چې لوښی مات شو ښځه هم پرې خفه او دا سړی هم پرې خفه شو خو سړي چې ولیده چې د دې ښځې د لاسه لوښی مات شو نو ویې ښځې زه بل به راوړم بل به دا مات شو بل به یعنی د دې ماتي په داسې انداز کې وکړه چې د خفګان اظهار یې ونه کړ وی بل به معاف یې کړه او غوسه یې ونه کړله نو داسې په دې کور کې ډېر څیزونه د دې زنانه د لاسه ګډ وډ شي مات ګوډ شي
او سړی د هغې معافي کوي نه خفه کېږي خو که دا ښځه ده او د دې سړي پلار سره پلار زړه ته ډېر نږدې وي خو د دې سړي پلار سره څه خندا خوندي او داسې نازیبا حرکت وکړ نو دا سړی اوس معاف کوي نه اگر چې هغه ورته خو ستا پلار دی که نه ستا مشر دی ستا پلار دی ستا عزتمند دی نه که هغه ته مې ګوټې وخندل څه جګړه شو خو دا سړی دا برداشت نه کوي دې زما پلار سره د خندا خو دې ما سره وکړي نو د دې هغه سره څه کار دا پلار نږدې دی د خپل پلار خندا خوندي هم د ښځې سره نه مني د خپل زوی نه مني د خپل ورور نه مني د خپل یار اشنا نه مني دا ښځه یوازې د دې سړي ښځه ده او دې سړي سره چې کوم تعلق دی نو داسې تعلق به دا ښځه بل چا سره نه ساتي او که داسې تعلق یې وساته نو بخښنه نشته دی او دا سړی بیا د دې په وجلو نه حلالېږي معاف کوي یې نه بس دغسې وګڼه چې بنده نه به هر قسمه ګناهونه کېږي الله به یې معاف کوي هر قسمه ګناهونه کېږي الله یې معاف کوي خو که دې بنده کم چې د الله حق دی دقسې حق یې غیر الله له ورکړ د الله نه غیر بل چا ته سجده وکړله د بل چا په نوم باندې منښت وکړه نظر و نیاز یې وکړو نو الله ناراضه دی او دا بنده چرم بخي نه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء د دې شرک نه کم ورته بخي او دا شرک ورته نه بخي نو د بنده داسې موارد ده چې دی به عبادت صرف د الله کوي د بل چا عبادت به نه کوي عبادت څه ته وایي انتهایی تذلل او عاجزي اختیارول انتهایی ډېر زیات عاجزي اختیارول او ځان خوار او ذلیل ثابتول نو بنده به دا ډېر زیات عاجزي او ځان ذلیل ثابتول چاته کې صرف الله ته نو چې یو بنده ځان خوار او ذلیل کړي د الله په مخ کې نو الله ورله ډېر قدر عزت ورکوي دې ځان خوار او ذلیل حسابوي خو الله یې د ټولو خلکو په نظر کې اوچت کړي او دا بنده بیا یو لوی ولی الله جوړ شو د الله دوست جوړ شو اوس دې چې څه وایي نو دا د الله خبره ده د په ژبه به راځي دا د په لاس خپو چې کوم کارونه کېږي نو دا د الله د مرضا مطابق کېږي نو لاس پې د ده خوځېږي ژبه د ده خوځېږي خو کارونه پې د الله د رضا نو عبادت انتهایی تذلل او عاجزي اختیارول دا د الله نه غیر بل چا دپاره روان نه دي د کلمې نه وروستو په مسلمان باندې چې کوم عبادت لازم شوی دی هغه عبادت مونځ دی د کلمې نه وروستو مونځ فرض دی پیغمبر علیه السلام عمر چې 40 کاله پوره شو نو غار حرا کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو او پیغمبر علیہ السلام تا رومبنے وحی نازل شده اقرأ بسم ربک الذی خلق او پا دق دے کہ جبرائیل علیہ السلام دا اودس چاردان چلو ہو پیغمبر علیہ السلام غار حرا کے پیغمبر علیہ السلام تا جبرائیل علیہ السلام دا اودس چاردان چل عملی تا ورخو جبرائیل علیہ السلام پخپل اودس چاردان بکن پیغمبر علیہ السلام ورته کتل چرې ته زده که چې اودس چاردان به داسې کول غواړي بیا ورته د مانځه طریقه وښوله نو پیغمبر علیه السلام لمونځ وکړو لومبنۍ ورځ د نبوت او پیغمبر علیه السلام اودس چاردان او لمونځ طریقه زده کړه د ګل ورځ وه او په دقې ورځ باندې چې کور ته تشریف راوړه نو خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې ته حکم وکړ
هغه ایمان راوړو او د مانځو داسې چلی وته خو د ګل پرز خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها موږ کو دا باندې موږ او دغه وخت کې علی رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام کور کې اوسېده دی ماشوم ورکوټ نو دته حکم وکړ د دوته پلان نه تاسو کو وی وکړه تاسو نو لار او پلان نه تاسو کو او پلان ورته اجازه وکوي د تر د زوی خبر ومنه نو د الله پرز باندې علی رضی الله تعالی عنہ ولبي نو د کلمې ویلو نه وروسته د مونځ فرضیت راغلی دی او دا په تمامو عباداتو کې افضل او بهتر عبادت دی نو دا د بنده ذمہواري ده چې دی به مونځ کوي ماشوم چې د 7 کالو شو نو مور پلار دی په مانځه ودرېږي د 7 کالو ماشوم الک دی کجینه مور پلار دی په مانځه ودرېږي یعنی دا به د 7 کالو نه مخکې مونځ زده کړي وي دا اودس چاره دا چل به زده کړي وي د مانځه طریقه سبق دا به زده کړي وي نو د 7 کالو ماشوم به ودرېږي مانځه ته او بیا چې د 10 کالو ماشوم او دې مونځ نه کوي نو په ترک د مانځه داسې معمولي وهل شرعاً جایز دي چې مونځ نه کوي نو د مانځه په پرېښودو به دا ماشوم لږ لږ وهلی کېږي هم ډېر سخوان نه دي تغمې ودرولو وړوکې ولا ماتول دا نه دغه ګناه ده که خپل وي که پردی وي داسې به نه وهي او د ادب دپاره داسې لږ لږ وهل جایز دي نو ماشوم د 10 کالو دی به په مانځه ودرېږي که مونځ نه کوي په ترک د مانځې وهلی وشي دا د 10 کالو ماشوم دی بالغ نه دی په د مونځ فرض نه دی کم از کم چې د 15 کالو شي نو ماشوم بالغ حسابېږي او هغه وخت کې بیا په د باندې مونځ او روژه وغیره فرض کېږي د 10 کالو ماشوم باندې مونځ روژه فرض لري خو د عادت جوړولو دپاره به دی د 7 کالو نه مانځه ته روان کړي په بالغ باندې مونځ فرض دی الک وي که جینۍ په یو حال کې مونځ معاف نه دی البته زنانه باندې خپل عذر راځي د هغه عذر په دوران کې مونځ معاف دی ورته نو دا هره میاشت کې زنانه چوټي به کوي د دې خو د مانځه ثواب کم شو سړی ټوله میاشت مونځونه کوي هره ورځ 5 مونځونه کوي او زنانه په میاشت کې له 70 ورځې چوټي کوي مونځ یې ونه کړ نو د دې ثواب خو کم شو په زمون ښکلی شریعت دی دا ثواب به نه کمیږي چې کله د مانځه ټیم راغی نو څنګه چې نور ورځو کې دی ځان مانځه ته تیارو هغسې تیارې دی وکړه په خپله مسله دې کښېني او دومره ساعت د ذکر فکر کې څومره ساعت چې په مانځه تېرېده دی له به د مانځه ثواب خدای ورکړي مونځ یې نه دی کړی او د مانځه ثواب وشو د هره زنانه دغه خاص ورځو کې او د چارادان به وکړي په مسله دې کښېني د قرآن د تلاوت نه غیر نور ذکرونه پورې شوي دي درود شریف وی استغفار وی الله الله وی کلمې وی هر څه ذکر چې کوي خو د قرآن تلاوت به نه کوي او نور ذکرونه دې کوي نو دې له باقاعده د مانځه عمره ثواب خدای ورکوي کمې ډورانه دی روژه به نه نیسي د هغې وروسته قضا شته او مونځ ورته معاف دی د مانځه قضا نشته دی چې کله بیا جوړه شي لمونځونه به بیا کوي نه بیا به نه کوي روژه هغه بیا روغو ورځو کې بیا ونیسي روژه معاف نه ده د هغې قضا شته او مونځ ورته معاف شو البته د مانځه ثواب مفتو کې میلاویږي چې دومره ساعت لږ ذکر فکر وکړي د سړي چې دماغ کار کوي نو د ده معاف کېدل نشته چې دی د مونځ نه کوي خیر دی دماغ کار کوي دی به مونځ کوي
کدی ادریدی نشي نو په ناستې دې مونځ کې، او کدی کېناستې نشي نو په ملاستې دې مونځ کې، په اشاره دې مونځ کې مونځ وکړي. نو مونځ په ټولو مسلمانانو باندې فرض دی. پښتانه په مانځه کې ښه دي، دوی مونځ کوي، پښتانه مونځ کوي. او د عربو اصل باشندگان هغوی مونځ کوي. که تاسو چېرته پکې بعضې وینئ چې یاره مونځ نه کوي نو دا به عربي نه وي، دا د بل ملک نه به چېرته ورغلي وي. لباس به د عربو اغوستي ته بیا دا عربي دی، دا عربي نه دی. اصل عربي دی مونځ کوي، او اصل پښتون دی مونځ کوي، او د ترکو خلک دی مونځ کوي، باقاعده کوي. او د نورې دنیا مسلمانان څه کوي او څه نه کوي، او کله کوي او کله نه کوي، دونه د مانځه تکړه نه دي. خو پښتانه، عرب او ترک دی خامخا مونځ کوي. د عربو خلک یې ځکه کوي چې د عربو فتوا دا ده چې کوم سړي بغیر د عذر نه مونځ ونه کړي دی کافر شو. نو که دی مړ شو نو د مسلمانانو مخبره کې به نه ښخوي، چې ته خوشي دی کې به کنده وکړي، ورته به داسې وغورځوي لکه ځناور چې کندې ته غورځوي. نه به غسل وي او نه به کفن وي او نه به جنازه وي. وی دی کافر شو، او که مړ شو نو کندې ته ورغړوه. او که دی جندې او دی وخت کې پلار مړ شو نو د پلار په مال کې میراث کې حصه مه ورکوله. نو د عربو لپاره خو دغه فتوا ده. په موټر کې به رواني جانماز به وسلي چې کله د مانځه ټایم شو موټر به ودرئ او په لاره به ځان د جانماز بل کې مونځ به کوي. د هغوی فتوا دا ده. زموږ د پښتنو لپاره دا فتوا نه ده چې سړي مونځ ونه کړه کافر شو. کافر نه دی، خو ګناهګاري دي. څلور امامان دي. امام مالک رحمت الله علیه، امام شافعی رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه. هغوی چې چا مونځ قصدن پرېښود عذر نه وایي دا سړی د وژلو دی، دی به وژني. و زمانگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی نه د وجلو نه دی، وجنه به نه دی به جیل کې واچي. چې کوم سړی بغیر د عذر نه مونځ نه کوي نو دی جیل ته واچوه، او په جیل کې به ووهي، یضرب ضربا شدیدا، سخت به ووایي، وینې پرې روانې که دونې ووهه تر دې چې دی توبه وباسي چې بیا به بالماضي نه کومه، نو بیا به یې خوشي کړي. دا وجلو نه دی. بهرحال زموږ پښتانه مونځونه کوي، او په مانځه کې بعضې کوتاهۍ کېږي. نو دغه کوتاهي به د مانځه نه ایستل غواړي. لکه بنده چې ودرېږي او نیت وتړي، په ولاړه باندې قرائت ختم شو، دی رکوع له لاړ. و دی رکوع کې به ټیټ شي، دومره ساعت به ټیټي چې ستا د بدن حرکت ودرېده او ستا د جامو حرکت ودرېده، برقرار شولې، جامې برقرار شولې، بدن برقرار شو، او دا ملا او دا سر په یو لیول باندې رالل، په یو لیول. نو درې ځله سبحان ربی العظیم، کم از کم درې ځله، او بیا به ووایي چې سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. بعضې خلک چې دي نو دا سر داسې یو پوټې اوچت او دا ملا یې ښکتی، دی رکوع کوي خو سر یې لږ اوچت وي او ملا یې ښکتی. دا طریقه مناسب نه ده. داسې اوښان ګیا اوښ چې ولاړ وي نو داسې ونې ته یې غړانګ اوچته کړې وي او ګیا خوري، تا هم د ځان نه اوښ جوړ کړه چې داسې غړانګه یې بره کړې ده. او بعضې خلک ډېر ټیټ وي نو دا سر یې ښکتی او دا ملا پې یو پوټې اوچتی، نو دا طریقه هم ټیک نه ده. داسې خو میخه په ټوکری کې ګیا خوري.
نو د ځان نه میخ هم مه جوړوه او د ځان نه اوښ هم مه جوړوه. انسان جوړ شه او سر او ملا په یو لیول د ګلکارانو سره هغه ګز او لیولي که هغه یې پې کېښودل چې دا لیول برابر وي داسې اندازه کې ملا ټیټه کړه نو سر او ملا دا په یو لیول نه به سر ډېر ښکته کې او نه به سر ډېر اوچته لیول برابر وساته او کم از کم 3 ځله ووایه چې سبحان ربي العظیم دا کم از کم که ډېر ویلی شي نو 5 ځله ووایه 7 ځله ووایه او امامان د سپیډ نه کوي نو چې امام ډېر سات ټیټي نو دا مقتدي به هم ډېر سات ټیټ وي او دی دې مو پسې ډېر تسبیح ووایي ورپسې وی امام وی سمع الله لمن حمده امامم وی مقتدیم وی ځان لمونځ کوونکي وی نو دې ودرېدو ته قومه وی نو ښه برابر په قلار ودرېږه ښه سات ودرېږه سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دقن وایا دون سات متولاړي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد کم از کم دومره خو به وایې که دا نور دی وی نو دا ډېره بهتره چې حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه پیغمبر علیه السلام مونځ کو چې وی سمع الله لمن حمده رستو یو صحابي ورپسې حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه چې مونځ شو پیغمبر علیه السلام تپوس وکړو دا رستو را کلمات چا وی خلک غلي شو بیا تپوس وکړو بیا صاحب پاس دا ما وی هغه غریب ویل چې رسو غلط کار به مې کړی وی نه دا خو تا ډېر ښه کار وکړو 22 فرشتې راغلې او د دې د ثواب لیکلو دپاره د یو بل نه مخکې کېږي فرشتې راغلې یو بل نه مخکې کېږي چې د دې ثواب به موږ لیکو وایه دا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دې سره به ستا قوم هم برابر شي او دا ګڼې فرشتې به درې ثوابونه ولیکي نو موږ داسې نه کوو دا قومه واجب ده دغه شانته سجده چې وکې سبحان ربي الاعلى 3 ځله ووایه او بیا په قلار کښېنه دې کوم تلوار مه کوه چې سر معمولي پورته کړې او سمدستي بیا ورښکته کړې دا ټونګې وهل نه لږ په قلار باندې سجدې وکړه او د 2 سجدو منځ کې کښېنه دې ته جلسه وایي د 2 سجدو منځ کې جلسه چې کښېنې نو وایه چې رب اغفر لي وارحمني کم از کم دونه خو وایه که نه په حوصله وایه رب اغفر لي وارحمني خدای ما وبخې په ما رحم وکړي نو دا قومه او دا جلسه دا واجب دي په مازه کې څه فرض دي او څه پکې واجب دي څه پکې سنت هم دي د فرض مثال به داسې لکه د انسان سر یا د انسان زړه نو که د یو انسان نه سر پرې کې نو دی بیا جمدی شي نه جمدی نه دی دی مړ شو که دا زړه ته نه روح وباسې نو دی جمدی نه پاتې کېږي نو که د مانځه نه فرض ووتل نو دا مونځ ونه شو او د دې واجبو مثال داسې دی لکه لاس خپې سترګې غوږونه نو که د یو انسان نه لاس کټ کې جمدی دی جنازې مونځ پې نشي کولی جمدی دی لاس ته کټ کې غوږ ته کټ کې پوزه ته کټ کې سترګه ته وباسې جمدی دی نو که په دې مانځه کې واجب دی ونه کړه نو مونځ دی وشو خو چې سترګې نه نو ړوند ورته وایي او چې لاس پیلي نو ګوډ او شل ورته وایي ستا دا مونځ ړوند دی ستا دا مونځ ګوډ او شل دی اوس یو سړی که واده کوي او څوک کتئ چې فلاني ځای کې یو جینۍ ده خو په سترګو ړنده ده دا دله غواړم نو دی به ورته غاړه کېږدي
یو جینر خلاصه کټ شوی دی لاس یې نشته دی نور ډېره خشته ده وایي زه په داسې خشته څه کوم چې لاس یې نشته او سترګې یې نشته نو ستا په دې داسې مونځ به خدای څه وکړي چې هغې کې واجب ترک شوي وي دغه مونځ درته په دې مخ واپس در وایي واله دا مونځ دې سنبال کا دا نه د خدای خوښ دی او نه د بنده خوښ دی نو قوما او جلسه دا برابر کوه یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام جماعت کې او د صحابي د منځنیت وتړو او زر زر یې مونځ کو روان شو پیغمبر علیه السلام ته سلام وکړ پیغمبر علیه السلام ورته وی چې قم فصلی فانک لم تصلی شو درېږه مونځ کا تا مونځ نه کړی غنو صحابه مخکې مونځ کو پیغمبر علیه السلام ته تا نه کړی صلی فلم تصلی مونځ کتا نه کړی صاحب راغو زر زر بیا ودرې او مکه شانتي مونځ بیا وکړه چې بیا روان شو بیا ته پیغمبر علیه السلام مونځ کوم نه کړی درې ځله دا څه وکړه په سلام وې پوهې مې کسه چلې وې قومه برابر نه دا جلسه برابر نه او ته چې ما مونږ ته داسې مونږ نه کېږي دوباره په مونږ کړی دی من تاسو کوی چې ستاسو مونږ نه دی شي من خو څوک تاسو نه کوي خو یو څو ټونګې وو په منډه ته روان شو داسې بنده کما قلې ګوره په دې جمعې کې په دې یخنۍ کې د سهار منځله د ګرمې بسترې نه راپاڅېدې په یخنۍ کې راغلې کله باد کله باران او دلته جومات ته راننوتې نو دا دونه وخت دې ویسته خو یو منټ پکې نور هم زیاتې واخله که نه دا رکو دې برابر کا سجده دې برابر کا قوم او جلسه دې برابر کا که نه نو دا دونه ډېر وخت دې ایستې دی نو یو خو یو منټ او دوه منټه پې زیاتې لګي دغه منټ او دوه ته دې دونه په ځان پرغز راوسته او زر دې وکړو زه په مخه دې کا مونځ دې ونه شو ته خبر نه شولې مونځ برابر کا قیدې ته چې کېناستې نو عبده ورسوله والسلام علیکم سلام دې وګرځاو نو تا خو دې کې درود شریف ونه وایي اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا هېڅ دې مو نه وایي او بس سلام دې وګرځاو او خاص کر په تراو کې زمون امامان نه سبحانك اللهم وایي او نه د عبده ورسوله اخوا نور څه وایي او سپیډ یې زیات دی شل منټه کې خلک رخصتېږي نه د امام مونځ شو نه د قوم مونځ شو ټول ګډوډ دا سنت دی چې دی برستو دا درود شریف وایي سنت دی اللهم ربنا بوی دا سنت طریقه را دی بکې دا سنت پرېږدي دا سنت ته دی مثال دا ظاهري حسن دی یو سړی ارسن کجدی خو ښکلې جامې اغوستې دي او سر سړی د شریعت مطابق برابر کړی ده دی چې راشي نو هر څوک ورته په دروند نظر ګوري او که یو ډېر ښکلی سړی دی او دا موبلیل پې وړېدلي دی او دې تاسو سره خوا کې ودرېږي نو زړه دې نه غواړي زما سپینې جامې دي او دې را سره خوا کې ودرېږي زما مټ سره د ده مټ ولګېده اوس به زما په مټ هم د موبلیلو دا ولګي نو داسې سړی تا سره خوا کې که ودرېږي نو زړه دې نه اخلي یا د هغه نه ګنده بوی روان شي زړه دې نه اخلي او یا پې خارخ لګېدلی او سات په سات ځان ګرئ په مانځه کې ورته ستا مقار کېږي دا سنت چې پرېږدي نو دا دقه خارق والا دی چې په ځان باندې سات په سات مګل کوي یا د غسخا جامو والا دی دا چا خوښه ده چې داسې بنده دې ورسره ودرېږي یا دې په یو ښکلی مجلس کې داسې جامو کې لاړ شي چې د ده دا حال وي نو دې مونځ کې چې سنت پرېږدي نو دا هغه ظاهري ډول پرېښی دی ځان د خارق مرض والا جوړ کړی دی یا سخابویه کې د ځان نه جوړ کړی دی نو خپل مونځ د شریعت مطابق کا دې کې چې کوم فرض دي دا په وخت باندې برابر کوه د دې چې کوم واجب دي نه په ځای راوړه او کوم سنت او مستحب دي نو داسې مونځ کې دی وکړه نو تا خپله ذمهواري پوره کړه ستا فرض پوره شو اوس په خدای ستا حق دی چې تا به بخي که ته خپل فرض نه پوره کوې نو د خدای نه خپل حق نشي غوښتی چې خدایه ما وبخه
ته به وایې چې ما وبخه خو چې د جومات په ګیټ وځې نو دا لمونځ بیا یې راغونډ کړې په دې مخ به یې وکړي واله دا لمونځ د سنبال کولو شو. نو په عباداتو کې دا یو لمونځ موږ ته پاتې نور موږ څه کوو؟ ټول عبادات د الله درست کړي خو خصوصا د ټولو مسلمانانو لمونځونه د شریعت مطابق د الله کړي او په دې چې کوم اجر او ثواب دی هغه د الله ټولو مسلمانانو ته نصیب کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زمون د دکان پته یاد لرئ صدای دین اسلامی کیسټ اینڈ سیڈی سنٹر نشترآباد براستا مدینہ مسجد نیز سکندرپورہ چوک پشاور شهر د حنیف الله او قدرت الله د کیسټو خپل دکان. موبائل نمبر دے 0301 88 91 321 او بل نمبر دے 0345 91 47 115.